څومره وخت مخکې ما خوب لیده. زه خپله خوبونه ډېر نه وینم، طالبانو کوي وینم بیا چاته وایم نه، خو دا مې رښتیا خوب لیده. زه یم د ما یو بل مولي صاحب ورور ده، دی راسره یي. زه دا زیړه ګنبزه څه ده؟ دا د بیت المقدس د جومات نه ده، دا د صخرې دا تیږه څه ده؟ دا د هغې ګنبزه ده. نو زه داسې یو جي باندې راتاو سمه د خرما ونې، نو زه وایم دا خو بیت المقدس. چې ورکته سم ټولې دروازې قلف په سکاره باندې، سکور څه ده پېژنئ؟ سکور خو داسې تور هغه باندې داسې صلیبي نښې وي. نو لاندې زرزمیني وي، داسې پکې ننوځم، بېرته چې راوځم مې زه څنګه ورننوځم؟ خوشحاله یم چې د بیت المقدس جومات ننوځم. نو چې پاس راوختلم چې تور سپی را روان یو یهودي عسکر وي سره په همدغه لباس کې داسې راکښته کېږي. زه چې بېرته داسې راتاو سوم، مجاهدین ناست وي. زه ورته وایم د بیت المقدس جومات دا ده؟ وایي و وینې وایي صخرې هغه ده، ګنبزه ده، ملسۍ ده. نو ما ته وایي زر مونځ وکړه چې یهود راغلل. نو زه جومات ته چې ننوتلم په مانځه درېږم، زر باندې راوځم، خپل ورور ته ووایم چې ته زر راسه د ما ویډیو وکړه، د دې په خاطر یې وکړه چې اسلامي امت ته خبر ورکړو چې بیت المقدس آزاد سو. نو زه چې څنګه راووتلم، د ما سره ملګری چې دا موټروان ده دی وي، یو وارث مولي صاحب ما ورور راننوځي. زه له بوټو سره ورننوتلم چې په مانځه ودرېدلم، او دا ومم په هرات کې طالبانو، دا خوب مې هرات کې لید، هلته سفر کې. نو چې ورننوتلم دې جومات ته، په مانځه چې ودرېدلم، دې ورور مې ویډیو رانه کوله مې چې د بیت المقدس جومات آزاد سو، دا ویډیو نشر کړه چې اسلامي امت باندې به څومره لویه خوشحالي راسي. ملګري غږ را باندې وکړه، وایي د مانځه وخته سهار.